د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واده کېږم، یو ماتم کوم نو پسته واده کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور وای اقتاشه عمر څه دی ژوند څه معنا، اقتاشه عمر څه دی ژوند څه معنا، بس د وړو وړو د هیلو کیسه. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. رب تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ په دې خپرونه کې شاعران راغواړو، د هغوی د ژوند په اړه او کوم شعرونه چې هغوی لیکلي دي اورو او تر تاسو یې رسوو. نن را سره ځوان شاعر او لیکوال روح الله عمرخیل صاحب په خپرونه کې مېلمه دی. عمرخیل صاحب ستړی مه شي، وخت مو په خیر. ژوندی اوسئ. مننه اختر صاحب محترم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو د ملي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته. ډېره مننه کوم عمرخیل صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او تر کندوز راډیو راغلئ او د خیال انځور خپرونې ته مو زموږ دعوت مو ومنه. خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ یې. که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې شعر او شاعري ته دې مخه کړې؟ مننه محترم اختر صاحب محترم. مننه اختر صاحب محترم. زموږ خو له ماشومتوب نه دی، خو په اصل کې چې موږ شعر او شاعري پخه شروع کړې دی زموږ تقریبا 15 کاله کېږي. ډېر ښه. که ځان اورېدونکو ته معرفي کړې چې عمرخیل صاحب څوک ده، د چا زوی ده او د کوم سیمې او د کوم ولایت او د کوم ولسوالۍ ده؟ نوم خو مې روح الله عمرخیل دی. کندوز ولایت چهاردرې ولسوالۍ یو او چهاردرې ولسوالۍ کې بیا قریه یتیم د کلي یو. چې د قریه یتیم کلي یاستئ. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو ځان را معرفي کړ. او انګېزه یې څه وه چې شعر مو لیکو؟ انګېزه خو داسې خاصه انګېزه نه لرو. ځینې خلک موخه مې دا وه چې ځینې خلک وایي چې ټولنې ناخوالې دی، ځینې خلک بیا مینې را ایسار کړي او نورې خبرې پکې د شعر کې. زموږ خو داسې کوم خاص انګېزه نه وه، خو د وطن احساس او مینې دې ته اړ کړي چې شعر ولیکو. ډېره زیاته مننه. عمرخیل صاحب یو شعر درنه و. مننه. زما یو شعر دی، البته مینه ناک دی، چې الله پاک دې وکړي چې د خپرونې الله پاک دې وکړي
چې د لیدونکو د خوښې وړ وګرځي. ډېره زیاته مننه په مینه یې اورو. وایي ما مې د ستړي ژوندون نوی لاروی بایللی. ما مې د ستړي ژوند ما مې د ستړي ژوندون نوی لاروی بایللی، زه پرې مین وم ورپسې ما مې زړګی بایللی. ډېر ښه. دغه دنیا خو ټوله یاره له نفرت ډکه ده. دغه دنیا خو ټوله یاره له نفرت ډکه ده. مننه. دغه دنیا خو ټوله یاره له نفرت ډکه ده. له هر څه وړاندې ما د مینې نور باری بایللی. د چا خبرې دې منلې وې چې پرې دې ښودم. د چا خبرې دې منلې وې چې پرې دې ښودم. ای ګرانه یاره ما خو تا غوندې سړی بایللی. درپسې زړه خورم د شپې او ورځې ژاړم زه. درپسې زړه خورم او د شپې او ورځې ژاړم. مننه. درپسې زړه خورم د شپې او ورځې ژاړم زه. اوس د دردونو یم ملګری ما لالی بایللی. په تعویذانو ملایانو باندې نه کېږي نور. په تعویذونو ملایانو باندې نه کېږي نور. یو ځل بیا دا وایي. مننه. په تعویذانو ملایانو باندې نه کېږي نور. له خپل قسمت یم ژاړولی ما سپرلی بایللی. ډېر ښه. هرخوا بهارو مخزان صفو نیمګړی کړمه. هرخوا بهارو مخزان صفو نیمګړی کړمه. له ډېر غمونو نه ما یاره ګلالی بایللی. ضعیف ناتوان او مرخیل درپسې لیکم غزل. ضعیف ناتوان او مرخیل درپسې لیکم غزل. میان وم تا پسې ما خپل زړه لیونی بایللی. میان وم تا پسې ما خپل زړه لیونی بایللی. ډېره زیاته مننه کوم مرخیل صاحب. واقعا ډېره ښایسته شاعري. او چادرې ولسوالۍ ته که لاړ شو، چادره خو د ادب او د فرهنګ او د ادبیاتو یوه برخه ده. موږ او تاسې کله د استاد غزلبول پسرلي صاحب یادونه وکړو چې د ګمان کوم چې د ماما خیل لیکلي او د افغانستان یو ستوری ده. همداسې عبدالوهاب سرور صاحب د کندوز ولایت پردیس صاحب. نو د چاردرې ډېر تکړه خلک دي چې پښتو ادبیاتو ته کار کړی ده. او دا هم دې ولسوالۍ ته ویاړ دی چې مرخیل صاحب یې نوی د شعر په برخه کې یو ګل دی. خدای پاک دې دا ګل نور هم تازه لري او پښتو ادب ته نور شعرونه وړاندې کړي. مرخیل صاحب څومره شعرونه لري؟ موږ خو تقریبا 800 شعرونه لرو. هغه د وطن په ویاړ دي، حماسي شعرونه دي، دغسې نور شعرونه دي. 800 شعرونه لرو. 800 شعرونه. په کوم فلم کې دا شعرونه لیکلي دي؟ غزل، نظم؟ موږ خو ډېری غزل لیکو. داسې د وطن په ویاړ لیکو یا شوقانه مینهناک داسې دغه لیکو. د چا له شاعرۍ متاثره یاست؟ موږ خو مطیع تراب صاحب شاعري تراب صاحب شاعري ډېره یې اوري. البته ډېره یې اوري. واقعا تراب صاحب ډېر یو تکړه شاعر دی د نن عصر. نو زما یې هم شاعري ډېره خوښېږي. که یو بل شعر درڅخه واورو مرخیل صاحب؟ ولې نه، یو بل شعر دی د وطن په ویاړ دی. نو وایي وران ویجاړ وطن کلی مو ښار شو. وران ویجاړ وطن کلی مو ښار شو. انقلاب د لاسه ټول خاورې انبار شو. زیړ مازدیګر به بلبلانو انګازې وې. د بلبلانو انګازې وې. هاش وغلې خور هر خواوې راوډار شو. هر سهار به څه مرګونې اوازې وې. همدې خبرې ته به ناست په انتظار شو چې د شهید بچي خبر به پرې لګېږي. بیا به ګیر په خپل غمو کې راحصار شو. او مرخیله بد حالاتو شکر تیر شو. سوله راغله او امنیت هر خوا تیار شو. مرخیل صاحب شاعري مو ډېره خوږه ده. مننه. او الفاظ مو ډېر ښه راپنځولي او راټول کړي دي. نو دا د شاعر یو کمال وي چې زړې کیسې په نوي الفاظو خلکو ته ورمعرفي کړي تر څو اورېدونکي ترې خوند واخلي او لوستونکي هم ترې خوند واخلي. مرخیل صاحب د چا په شاعري کې ځان ویني؟ موخه مې دا ده چې ځینې خلک کاروان صاحب په رقم شعر لیکي، ځینې خلک د تراب صاحب په رقم شعر لیکي. موږ خو دومره استعداد نه لرو،
خوښ خو بیا هم ماشاءالله له ډېرو مشاعرې ښه دی او د چا شاعري مو غواړئ چې د چا په رقم شعر ولیکئ؟ مونږ خو ډېری کوشش کوو چې د مطیع الله تراب په شان صداقت نیازي او همداسې نورو شاعرانو په شان. واقعا صداقت نیازی هم ډېر غښتلی شاعر دی، ډېر شاعر دی، ځوان شاعر دی. ځوان شاعر دی. نو عمرخیل صاحب د چا شعرونه ډېر مطالعه کوي؟ مونږ خو د عبدالله اشقري چې د کندوز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ دی د دې شعرونه دي او داسې نور شعرونه بس داسې دغه نه دی چې هر چا شعر مخې ته راغی مونږ یې مطالعه کوو. یعنې د هر چا شعر چې ښکلی و هغه چې ښکلی و هغه مطالعه کوو. مطالعه کوئ. عمرخیل صاحب نظم دې لیکلی؟ نظم مې لیکلی. یو نظم راته ووایه. نظمونه خو ډېر دي، وایي ډېر دردونه او غمونه مې په زړه دي. ډېر دردونه او غمونه مې په زړه دي. ډېر دردونه او غمونه مې په زړه دي. را سره یو ځای د ماتې مېلمانه دي. بدقسمته خوار نصیب یې مله وخته. بدقسمته؟ بدقسمته خوار نصیب یې مله وخته. ټول راغلي دي زما په ژوندانه دي. ای نامرده بې وفا لالی ولې. ای نامرده بې وفا لالی ولې. مننه ای نامرده بې وفا لالی ولې. ستا یادونه سم له زهرو نه ترخه دي. درپسې زه ډېر ناقرار یم را پخلا شه. درپسې زه ډېر ناقرار یم. درپسې زه ډېر ناقرار یم را پخلا شه. هر څوک ځي له ما روان په بېلتانه دي. نازک زړه مې مایوسي را اختیار کړې. نازک زړه مې مایوسي را اختیار کړې. ډېر خفه دي او غمونه یې درانه دي. ستا په مینه کې آخر به لیونی شم. ستا په مینه کې آخر به لیونی شم. مننه اختاش ته محترم. وایي ستا په مینه کې آخر به لیونی شم. عمرخیل باندې غمونه ډېر پراته دي. عمرخیل باندې غمونه ډېر پراته دي. خدای تعالی دې غمونه لرې کړه عمرخیل صاحب. نو الله تعالی دې په هېواد نور هم ورحمېږي لکه څنګه چې خدای پاک رحمېدلی ده. عمرخیل صاحب په کوم وخت کې په تاسو باندې د شعر الهام راځي؟ دا خو اختر صاحب محترم وخت معلوم نه وي. نو وخت معلوم نه وي چې هر وخت راغی بس هغه وخت راځي. وخت داسې معلوم نه وي. نو بعضې وخت چې ډېر خفه سي یا ډېر خفه اوسو یا خوشحاله اوسو په دغه حالاتو کې په موږ باندې ډېر د شاعري الهام راځي. ځینې شاعرانو نه چې موږ پوښتنه کړې ده هغوی وایي چې موږ ډېر خفه سو، ډېر غمجن سو او یا ډېر خوشحاله سو. دا واقعیت دی چې ډېر خفه شي هغه له زړه نه یو چی ته جوړوي یا یو څه شی لیکي نو د زړه درد پکې بیانوی سي. او چې ډېر خوشحاله اوسي حتما بیا د خوشحالۍ اظهار کوي یا یو څه شی بیانوي پکې نو د خوشحالۍ یا د مینې محبت یو څه شی لیکلی شي. بلکل. عمرخیل صاحب که یو پوښتنه درنه وکړم دا شاعري چې تا پیل کړې ده دا ذاتي ده؟ تاسې په کورنۍ کې نور هم څوک شاعر وو تېر سوی که نه داسې که دا ذوقي او فطري او نه افتر صاحب محترم زموږ په ذات کې خو تر اوسه داسې یو شاعر نه دی تېر سوی خو دا هم داسې یو د خپل ذوق نه دی. تشویق سوي یاستئ؟ یاره وو. بلکل. شاعر هغه څوک ده درنو اورېدونکو چې هغه د ټولنې انځورګري کوي. نو هر سړی چې د ټولنې انځورګر وي هغه د خلکو خوښیږي او په ډېر ښایسته الفاظو باندې خلکو ته د خلکو دردونه یا د ټولنې دردونه رابرسېره کوي او ورته وایي. نو عمرخیل صاحب خپل شعرونه دې چاته ښودلي؟ زموږ خو شعرونه لیکو هر ملګري ته یې ښیو. زمونږ شعرونه طیب جان محبت او داسې نور ملګري چې راسره یو ځای شي بیا خپل شعرونه ورته ورښیو. یعنې د شعر استاذ مو طیب جان محبت صاحب؟ طیب جان محبت صاحب دی رحمت الله مخلص. محبت صاحب واقعا ډېر ښایسته شاعري کوي او ماشاءالله په دغه عصر کې خو د ترانو څخه کوم ترانې چې دی لیکي او خپله هم ځینې وخت وایي ځینې وخت ملګري وایي موږ ترې ډېر خوند اخلو. نو خدای پاک دې د په فکر او قلم کې برکت واچوي چې پښتو ادب ته نور هم شعرونه ورډالۍ کړي. یو بل شعر درڅخه اورو عمرخیل صاحب؟ ولې نه یو بل شعر دی مینه ناک دی چې هغه به درته ووایم. په مینه وایي د مینې په کولو کې ډېر زور دی
د مینې په کولو کې ډېر زور دی. مننه. د مینې په کولو کې ډېر زور دی، زړه زما له زندګي نه یاره تور دی. ډېر جالب پیدا وځي. مننه. وایي د مینې په کولو کې ډېر زور دی، زړه زما له زندګي نه یاره تور دی، چې په نامه دې ډېر دردېږم او کړېږم. چې په نامه دې ډېر دردېږم او کړېږم. مننه. چې په نامه دې ډېر دردېږم او کړېږم، د زړه په سر بل شوی مې سرور دی، ستا لپاره ستا په مینه مې سر زار دی. ستا لپاره. مننه. ستا لپاره ستا په مینه مې سر زار دی، ستا لپاره مې زړګی شو سوی سکور دی، چې د مینې نوم زه اخلم او کړېږم. چې د مینې نوم زه اخلم او کړېږم. مننه اختر صاحب محترم. وایي چې د مینې نوم زه اخلم او کړېږم، بې وفا نه یم، بې وفا سره مې کور دی. یو ځل بیا. مننه. چې د مینې نوم زه اخلم او کړېږم، بې وفا نه یم، بې وفا سره مې کور دی، تا چې یاد کړم داسې شمه لکه مړی. تا چې یاد کړم داسې شمه لکه مړی. مننه اختر صاحب محترم. وایي تا چې یاد کړم داسې شمه لکه مړی، په یادولو د هر وخت زړه مې ټکور دی، او چې په زړه راشي په خوله یې وایم. چې په زړه راشي او په خوله یې وایم. مننه. وایي چې په زړه راشي په خوله یې وایم، روح الله مرخیل ستړی شوی له تا نور دی. روح الله مرخیل. روح الله مرخیل. ډېر ښایسته شاعري و مرخیل صاحب. نو د تعارف محتاجه نه یم، خدای دې نور هم په فکر کې برکت واچوي چې نور ښه شعرونه ولیکې. عمرخیل صاحب ستاسې په شعر نقد شوی؟ یعنې چا نقد کړی ده؟ چا داسې ویلي چې دا شعر چې تا لیکلی ده دا ښه نه ده؟ نو بعضې ملګري پیدا کېږي چې انتقاد نیسي په شعر باندې، چې دا غلط دی یا دا ناسم دی. ځینې وخت ملګري پیدا کېږي. تاسې په نظر دا څوک چې انتقاد کوي دا انتقاد سم ده؟ دا انتقاد خو ډېر ښه کار کوي، بهترینه کار دی، ځکه دې کې د انسان توجه ورته زیاتېږي، هغه شعر په طرف یا غلطي سمیږي، یا ځینې مشکلاتونه په شعر کې انسان فکر ته نه رسېږي د انسان، نو هغه چې بعضې ملګري انتقاد نیسي، یعنې دا سم کار دی. یعنې تاسې په نظر نقد کولی شي د یو چا شعر؟ کولی شي، هېڅ مشکل نه لري. یعنې د هغه راتلونکي دپاره هم یو بسترسازي وکړي. هو بلکل. یو بل شعر د څخه عمرخیل صاحب. مننه. یو بل شعر دی، وایي زړه مې تا غواړي جانانه. زړه مې تا غواړي جانانه. زړه مې تا غواړي جانانه، ستا خندا غواړي جانانه، ستا فراق او بېلتانه کې یو مسکا غواړي جانانه. ستا فراق او بېلتانه کې یو مسکا غواړي جانانه. مننه. زړه مې تا غواړي جانانه، ستا خندا غواړي جانانه، ستا فراق او بېلتانه کې یو مسکا غواړي جانانه. ډېر ښه. هلې ځلې مې کړې ډېرې ستا لیدلو په ارمان کې. هلې ځلې مې کړې ډېرې ستا لیدلو په ارمان کې. مننه. هلې ځلې مې کړې ډېرې ستا لیدلو په ارمان کې، تنها پاتې شوم یوازې په دنیا غواړي جانانه، ستا د وصل هره لاره، ستا د وصل هره لاره لټوم نه پیدا کېږي. ستا د وصل هره لاره لټوم نه پیدا کېږي. مننه. ستا د وصل هره لاره لټوم نه پیدا کېږي، نور وهلی زه شپون یم، ستا هدا غواړي جانانه، ستا د مینې لاروی یم، ستا په عشق مې سر زار دی. مننه. ستا د مینې لاروی یم، ستا په عشق مې سر زار دی، ستا د دید په ارمانو کې ستا لقا غواړي جانانه. عمرخیله دا ګزران دې له بل وخت نه دی سخت شوی. عمرخیله. مننه. عمرخیله دا ګزران دې له بل وخت نه دی سخت شوی، زړه مې هر وخت په مینه کې اشنا غواړي جانانه. زړه مې هر وخت او زړه مې هر وخت په مینه کې اشنا غواړي جانانه. ډېره زیاته مننه کوو عمرخیل صاحب. دا شاعري چې څوک کوي که نه، دا فکرا یو سړی ستړی کېږي، خوشحاله کېږي. بس ستړیا خو نه لري، هر کار د دنیا چې د ستړیا نه لري، هغه که شاعري وي کار څه وي، طبعا یو انسان دی، طبعا یو انسان دی، نو خوشحالي به حتما پکې وي چې کوي. بلکل. په نن عصر کې د چا شاعري ډېره خوږه ده. مثلا د ځینې اوس موږ داسې د تراب صاحب شاعري وو، د کاروان صاحب شاعري وو، په نظر ورته وکاږو. تاسې په نظر د چا د کوم شاعر شعر ډېر پوخ دی؟ ماشاءالله شاعران خو ټول شاعري د هر یو په ښه ده، که کاروان صاحب دی، که مطیع الله تراب صاحب دی، داسې غټ غټ شاعران د ټولو خوندوره شاعري ده، او خوند هم کوي. مطیع الله تراب صاحب ډېره خوندوره شاعري کوي.
که له محبت صاحب نه وراخوا لاړ سو په ځوانو شاعرانو کې نور څوک خوښېږي په ځوانو شاعرانو کې بغیر له محبت صاحب بغیر له محبت صاحب نه صداقت نیازی دی دغسې نور مجیب زلمی دی چې د وزیرستان دی د بلکل د هغه ځای کوزې دی پښتونخوا ده د کوزې پښتونخوا دی مجیب زلمی دی او منیر بونیری دی نو داسې ځوانان دي چې د هغو شاعري ډېره خوند کوي رښتیا هم د دوی شاعري ډېره خوږه ده ترنم کولی شي ترنم دې کړی نه موږ ترنم تر اوسه نه دی کړی او نه یې کوی سو یعنې مینه ورسره لري چې کله ترنم وکوې مینه خو موږ له ترنم سره ترنم نه ډېره له شعر و شاعري سره ده چې ولیکو او ولیکو یعنې زړه م کېږي چې ترنم وکوې ترنم مینه لرو ورسره خو اما دومره دغه نه لرو چې ویې کولی سو ډېر ښه زه به یو خپل شعر تاسو ته واورم ووایي غنیمت دی په دې خاوره کې ژوندون غنیمت دی په دې خاوره کې ژوندون شکر شکر چې لا شته پکې سکون تد به نشي د دې خاورې عظمت واه تد به نشي تد به نشي د دې خاورې عظمت چې تر څو ورته ولاړ یم پښتون واه او دومره تنګ یم له خپلې زندګۍ دومره تنګ یم دومره تنګ یم له خپلې زندګۍ لکه غر چې نړېدلی وي په شپون او موږ پوهېږو په وړو وړو خبرو موږ پوهېږو په وړو وړو خبرو موږ پوهېږو چې په څه کې دی بېلتون ډېره مننه وایي موږ پوهېږو په وړو وړو خبرو موږ پوهېږو چې په څه کې دی مضمون او مقطع ده چې اوس مې هېر سو شعر مې هېر سو عمر خیل صاحب نو ستاسې په ان شاعر کولی شي د یوې ټولنې دغه د کوم فکري اړخ چې ده را بدل کړي او روښانه یې کړي ولې نه ځینې وختونه بعضې شاعران دي چې شاعري کوي یا شعر وایي نو دا توانایي لري چې د ټولنې یو اړخ یا دغه را بدل کړي بلکل ځکه شعر هغه مظلومه یا منظومه کلمه ده یا دغه دی چې ډېرو فکرونه یا دغه په بدلېدی سي یعنې ستاسې په ان شعر کولی شي چې هغه د یو چا برخلیک د ژوند چې ده هغه ور بدل کړي فکرا مثلا هغه که یو سړی په یو غلطه لار روان یو شاعر داسې یو الفاظ ډالۍ کړي ټولنې ته چې هغه سړی بیرته لا خپلې لارې راوګرځوي او په سمه لاره یې راوړي هغه خو هغه شخص پورې مربوط دی خو شاعر خپله کوشش کوي چې داسې یو شعر یا داسې هغه ترتیب کړي چې د هغه په وړاندې ووایي چې د سمې لارې ته راسي عمر خیل صاحب په ادبي خپرونو کې مو ګډون کړی ده یاره نه تر اوسه نه زړه مو غواړي چې ګډون وکړي ولې نه پس له دې وایي حتما کوو ځکه موږ په خان آباد ولسوالۍ کې یو څو عمره دمخه موږ هغه درلوده چراغ ادبي بهیر په نامه باندې موږ یو مشاعره ترسره کړه نو ډېری شاعران راغلي چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست څخه هم خلک راغلي وو نو عمر خیل صاحب په اخره کې مو ځوانو شاعرانو ته څه پیغام دی هغوی څه باید وکړي چې د هغوی شعر ښه شي ځوانو شاعرانو ته خو ما دا پیغام دی چې بعضې شعرونه لیکي یا بعضې دغه لیکي نو دا پرېږدي نو بعضې خلاف شعرونه لیکي د وطن په ویاړ یا د بعضې شعرونه لیکي چې بیخي سړی دغه کوي نو زما دا پیغام دی ورته چې د وطن په ویاړ خوندور حماسي شعرونه داسې نور شعرونه ولیکي او یعنې تاسې په نظر د وطن د ګټې لپاره شعر د وطن د ګټې په خاطر باید شعرونه ولیکي بدبختانه موږ ځینې شاعران لرو چې هغه د وطن د مینې نه او د کوم اصول چې په وطن کې دي هغه نه سیوا خواته ځي بلکل هغه محرومه دي یعنې هغه سیوا ځي اخوا ځي نو د وطن په ویاړ یا حماسي شعرونه داسې شعرونه باید ولیکي یعنې په ټوله کې ټولنیز شعرونه دي پښتو ادب ته ډالېږي پښتو ادب ته ډېره زیاته مننه کوم عمر خیل صاحب چې زموږ بلنه ومنله او تر کندوز راډیو راغلئ د درنو اورېدونکو ډېره زیاته مننه له تاسو څخه چې تر دې دمو موږ زغملي یو او څارلي یو تر څو چې زه احسان الله اختاش محمد خیل له تاسو سره بیا یو ځای کېږم او یو بل دروند مېلمه راغواړم نو اوس له تاسو څخه خدای پاماني غواړم الله تعالی عمر څخه ښه وخت ښې چارې خدای پامان سلام
د خیال انځور د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تودا شزنا وقت واد کېږم یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM د خیال انځور د خیال انځور